که څه هم په وروستیو 14 کلونو کې د افغان سوداګرو او متشبثو ښځو د فعالیتونو لپاره د حکومت او ځینو مرستندویو مؤسسو لخوا څه ناڅه اسانتیاوې برابرې شوي، خو دوی وایي چې دا اسانتیاوې کافي نه دي او ګڼې ستونزې لا شته چې د دوی د فعالیتونو مخه نیسي. افغان سوداګرو او متشبثو ښځو دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې USAID پورې تړلي د فایده پروګرام لخوا په یوې مشورتي ناسته کې وکړې. د افغانستان د سوداګرو ښځو د فدراسیون اجرایي رئیس ګلجان زمري وویل په وروستیو کلونو کې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د افغان مرمنو ظرفیتونه لوړ شوي، خو مالي منابعو د بانکونو پورونو، زیربناو، د خرڅلاو مارکیټونو او داسې نورو ته لازم لاسرسی نه لري. تجارت بدون سرمایه امکان نداره. د سرمایه گذاری تجارت له پانګې پرته ناممکن دی. د ښځو لپاره د پانګې اچونې په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. کله چې یو متشبثه ښځه له کوم بانک څخه پور غواړي، بانک ترې د ځمکې، کور او داسې نورو ضمانتونه غواړي. حال دا چې په افغانستان کې ډېرې ښځې په خپل نوم جایداد نه لري. د دې او داسې نورو ستونزو له امله ښځې لازم تجارتي فعالیتونه نشي کولی. هیله ده مرستندوی ادارې د سوداګرو ښځو دغه ستونزې په پام کې ونیسي او اوارې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال عبدالباري رحمان وویل چې مالی منابعو ته د افغان سوداګرو ښځو د لاسرسي لپاره د داسې پلانونو په جوړولو کار پیل کړی چې له یوې خوا له دوی سره مالي مرستې وشي او له بلې خوا بانکونه او یا نورې مرستندوی ادارې زیان ونه مومي. د پالیسي د لارې موږ باید سهولتونه رامنځته کړو. بانکونه پیسې چاته قرضه ورکوي، هغه خپل معیارونه لري، هغه خطرات لري ورسره. هر څومره چې دا ریسک د یو بانک ډېري، په هغه اندازه دوی مجبور چې ټکټانه لوړه کړي. معنا موږ داسې شرایط، داسې پالیسي رامنځته کړو بانکو ته چې چاته قرضه ورکوي، هغه ریسک چې پکې موجود وي هغه قابل د کنټرول اوسي خپله بانک. نور بانکونه وکولای شي دا اطمینان پیدا کړي چې خپلې پیسې خلکو ته په قرض ورکړي او د مالي دوران سریع شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو د دوی په خبرو کې په تاکید سره ویلي چې د افغان سوداګرو ښځو ملاتړ یې په لومړیتوبونو کې دی.